دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د تقلید دعوی چې کوي او د امام شافعي او امام مالک ودې ښیي چې دوی په یو ځای کې دا خبره کړي چې زمونږ خبره مضبوطه راونیسي اگر که د قرآن او حدیث خلاف وي، بلکې الټه خو هغوی دا دعوت کړی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله په مخه دا خبره کوله چې کوم ځای کې تاسو زما خبره د الله د خبرې خلاف ولیده، یا زما خبره د پیغمبر د خبرې خلاف وه، یا زما خبره وي د صحابه کرامو د خبرې خلاف وي، زما خبره دیوال له راچه. د امام ابو حنیفه زموږ تربیت کړی دی. او مشهوره خبره د امام ابو حنیفه چې اکثر عوامو ته معلومه ده، اذا صح الحديث فهو مذهبي، چې صحیح حدیث ته ملاو شو امام ابو حنیفه دا زما مذهب دی. د امام ابو حنیفه په مذهب پسې داسې مه ګرځئ چې کتابونه لټئ، هغه د الله د رحمتونو باران راوري، خو مسله اسانه کړې ده. ویې وګوره چې کوم ځای کې راته صحیح حدیث ملاو شو دا زما مذهب دی، عمل پرې کوه. بس دا د امام ابو حنیفه مذهب دی. استاد یو حدیثو کتاب کولاو کو او پای کې یو حدیث مخې دراغی چې سند یې صحیح دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا کار داسې کو. امام صاحب وایي ګرځه مو تپوسونه مه کوم، دقه حدیث زما مذهب دی. د امام ابو حنیفه زموږ تربیت کړی، خو دې مولیانو چا ښه ورانه کړې ده. دوی په امام ابو حنیفه باندې بیا دا خبرې ورتپلي دي او د یوې خبرې ورسره سند نشته. امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد او نور امامان چې څومره دي، یو هم چېرته د ړوند تقلید طرف ته دعوت نه دی ورکړی. هغه به وي دا امام احمد بن حنبل رحمه الله څه ناشنا خلک وایي زما تقلید مه کوئ، او مه د امام اوزاعي او مه د سفیان ثوري او مه د بل او د بل علم د هغه ځینې زده کوي وي د کوم ځینې چې دقه امامانو زده کړی دی. امامانو دین د کوم ځینې زده کړی؟ قرآن او د حدیث. قرآن او حدیث نه وي دین زده کوي کوم ځینې چې د امامانو زده کړی. دغه شان د امام شافعي نصیحت، دغه شان د امام احمد بن حنبل، د امام مالک او د نورو امامانو د ټولو دا نصیحتونه